که پښتون د افغان کرکټ روزونکی شي آینده یې ښه کیږي. عمر ګل د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی عمر ګل وایي افغان لوبغاړي لا نورو بهرنیو روزونکو سره راحت نه دي او ډیر څه ترې نشي زده کولی. د پاکستان دغه پښتون لوبغاړي امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې افغان لوبغاړي لا بهرنیو روزونکو سره د ژبې مشکل لري او ښایي همدا یو لوی علت وي چې افغانستان ښه او ډیر تیز توپ اچوونکي نشي پیدا کولی. افغانستان دا مهال په ورو توپ اچوونکو کې نوم لري، خو ډیر تیز توپ اچوونکو یعنی فاست بالر له کموالي او نشتوالي سره مخ دي. عمر ګل وایي چې افغانستان کې دا تیز باولینګ استعدادونه شته، خو دا د روزونکي کار دی چې دا استعدادونه پیدا او ویې روزي او لا یې وغوړوي. دا مهال د جنوبي افریقا یو پخوانی لوبغاړی د افغانستان روزونکی دی. هغه عمر ګل وایي که له ده وغوښتل شي چې د افغانستان په کرکټ کې مرسته وکړي، دی چمتو دی چې کابل ته ولاړ شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کول او شیر کول مو هیر نشي. د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.